سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د دو پیازې چل در ښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېرې او مزهدارې او خوندورې غوښې پخولو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په یو دیګ بخار یعنی پریشر کوکر کې 3 قاشوقې غوړي یعنی تیل ور واچوئ او تاوده به کړئ. کله چې غوړي تاوده شول نو 2 دانې دغسې پریک شوي پیاز به ورته ور واچو او لږ به یې پکې ولړو، نرم به یې کړو. بیا به ورته یوه وړه قاشوغه ټکېدلې اوږه ور واچو او دا به پکې هم ولړو، سره به یې کړو او نرمه به یې کړو پکې. منګه خو د سقي یعنی د ګیلګي یعنی د خوسکي غوښه راغستې ده، پسته غوښه ده، دا به پکې سره کړو. تاسو ورته د بل څاروي غوښه هم اچولی شئ. د دې په سر باندې چې دا ولړله نو یوه وړه قاشوغه د مالګې یعنی یا د خپلې خوښې مطابق، یوه وړه قاشوغه د تور مرچکي، نیمه وړه قاشوغه د کورکمانو به ورته ور واچو او دا به پکې ښه ولړو او دا غوښه به پکې دومره سره کړو چې دا رنګ بدل کړي. د غوښې رنګ بدل شو، لږ به یې پکې ولړو او بیا به ورته 2 پیالې تودې اوبه ور واچو او لږ به یې پکې ولړو. اوس به د دیګ بخار سر بند کو او د 15 منټو دپاره به ولا بخار ورکو یعنی په پریشر کوکر کې به ولا بخار ورکو. کله چې بخار خلاص شو نو دغسې به ښکاري. نو اوس پکې چې دا څومره اوبه پاتې دي ستاسو خوښه ده چې دغه اوبه پکې پرېږدئ، که لږې یې ترې وچوئ نو تاسو یې کولی شئ چې دغسې یې ترې وچې هم کړئ. کله چې اوبه وچې شوې نو 3 دانې پیاز دغسې د رینګ په شکل کې پرېک شوي دا به ورته ور واچوئ. دا به پکې هم ولړئ او مکس به یې کړئ پکې. د خپلې مزې مطابق به ورته شنه مرچکي ور واچوئ. سر به پې بند کړئ. د 15 منټو دپاره به یې په کم اور باندې کېږدئ یعنی بخار به نه ورکوئ چې دا پیاز پکې نرم شي. 15 منټه پس به پیاز دغسې نرم شوي او دغسې به ښکاري. غوښه بیخي تیاره ده، وګورئ دغسې نرمه به وي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک درنه هیر نشي او زموږ د چینل سبسکرایبول هم مه هیروئ. د دې سره ستاسو نه موږ اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.